د ننګرهار د معتادینو روغتون کې پر 4.5 جریبه ځمکه پر نشهیي توکو روږدو ته تفریحي پارک جوړیږي. د معتادینو روغتون امیر ډاکټر انوارالحق رشیدي وایي دغه پارک د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په مالي لګښت او د MMRCA مؤسسې په تخنیکي همکارۍ د 2 میاشتو په موده کې جوړیږي او ټولې اسانتیاوې به پکې وي. د رشیدي په وینا د پارک جوړېدل کولی شي روږدو کسانو ته ذهني ارامتیا ورکړي او د دوی پر رواني درملنه مثبت اغیز هم کولی شي. موږ تاسو ټول په دې باندې ډېر ښه پوهیږو چې معتادین چې دا د یو سټرس د وجې یا د یو فشار د وجې اکثر په دې ناروغۍ باندې یا معتاد شوي دا خلک نو د دې ته دلته د ذهني ارامتیا منځته راځي. کله چې ذهني ارامتیا د دې منځته راشي انشاءالله د دې باندې ډېر مثبت تغییرات کوي. دوی په تداوي باندې دوی ډېر زر رغېږي او معاشرې ته یو روغ شخص په توګه وړاندې کیږي. نوموړی وایي هڅه کوي چې پر نشه روږدو کسانو ته د پارک ترڅنګ د کرکټ، باسکټبال، والیبال او فوټبال لوبو لپاره لوبغالي هم جوړ کړي. پر نشهیي توکو روږدي ثناء الحق او سید رحمان خوشحاله دي چې تفریحي پارک ورته جوړیږي. دوی وایي د پارک جوړېدو سره به ذهناً آرام او سکون به ترلاسه کړي. موږ ډېر خوشحاله یو، لږ نه ډېر. دغه لوب دپاره د پارک خبره اتکا وشوله او ډېر دا وګوره اوس هم فلحال کرکټ پکې روان دی. آیا موږ ډېر خوشحاله یو؟ ډېر خوشحاله یو. والا موږ چې اطاق کې یو ډېر هم زړه تنګېږي او دا پارک کې ساعت هم تېرېږي او ښه ده چې دا ته جوړ شي پارک. دغلته موږ ساعت تېرېږي او دا پارک ورته جوړېږي انشاءالله چې ښه دی. ننګرهار کې د معتادینو روغتون مسؤلین وایي هڅه کوي پر نشهیي توکو روږدو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې لا نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.